السلام علیکم. تاسو به سعودي عرب نه خپل ایزي پیسې ته جیس کیش ته یا د موبایل نور کم وایلټ چې دی هغې ته به تاسو د سعودي عرب نه پیسې څنګه لیږئ. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. دغه پیسې تاسو مختلف قسم کم بینک اپلیکیشن چې دي هغې نه تاسو لیږلی شئ. خو نن چې تاسو ته زه کوم اپلیکیشن ښیم دا د برق دې نه چې تاسو لیږئ نو هغې باندې به 1 روپۍ ټیکس هم نه کټ کېږي او تاسو 10 ریال نه بره چې څومره پیسې هم دې ته لیږئ نو تاسو بالکل په اسانه باندې لیږلی شئ چې ټیکس په بالکل نه راځي او ریټ په هم تاسو له ډېر زیات ښه راکړي. موبایل سکرین ته به ځم او پریکټیکل طریقه به درته ښایم. ښه ملګرو تاسو په ټولو کې اول نه خپل کوم برق اپلیکیشن چې دی دا به اوپن کړئ. صحیح ده. برق اپلیکیشن داسې اوپن کړه انیبل لوکیشن باندې به کلیک کړئ. دلته به خپل لوکیشن چې دی هغه به آن کړئ. لوکیشن چې کله تاسو آن کړه نو بیا تاسو ته دا ښکاري انټرنیشنل ټرانزیکشن دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله کلیک کړئ دا تاسو ته ښکاري سینډ منی ټو نیو بینیفیشري. که بینیفیشري ایډ کول تاسو له نه راځي نو تاسو ما ته کمنټ وکړئ. تاسو ته به زه طریقه وښیم چې بینیفیشري دې کې څنګه ایډ کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ دلته به خپله کنټري سلیکټ کړئ. پاکستان ما سلیکټ کړ. لاندې بیا تاسو ته ښکاري بینک ټرانسفر موږ چې دی هغه وایلټ ټرانسفر کوو. صحیح ده. براوزر ټو آل وایلټس دې باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو ته په پاکستان کې کوم وایلټ چې مطلب ایزي پیسه شته جی اس کې شو پیمکس ساده پی عسکري ډیجیټل وایلټ او بینک الفا دا چې کوم دی موبایل وایلټ دي نو دې کې چې تاسو کوم یو ته ټرانسفر کوئ هغه هغې باندې به کلیک کړئ. صحیح ده. دا ویډیو بیا اوږدیږي نو ما بینیفیشري ایډ کړ ده. که تاسو په بینیفیشري ایډ کولو باندې نه پوهېږئ نو ما ته کمنټ وکړئ زه به درته طریقه وښیم. صحیح ده. نو دا تاسو وګورئ ما بینیفیشري چې دا ایډ کړ ده. صحیح ده. دې سینډ منی باندې به زه کلیک کړم او دلته چې څومره ریال ټرانسفر کوئ هغه به ته دلته کلیک کړئ. مطلب زه 10 ریال چې دي هغه ټرانسفر کوم ایزي پیسې ته. صحیح ده. نن چې دی 74.86 ریټ دی. صحیح ده. دې یس باندې به کلیک کړئ او لاندې چې دی دې کې به تاسو خپل د خوښې چې څه پکې سلیکټ کوئ. مطلب زه به پکې فیملی ایکسپریس سلیکټ کړم. صحیح ده. بیا لاندې تاسو ته ښکاري دې باندې څه قسم ټیکس چې دی هغه نشته. بیا به دلته کنټینیو باندې کلیک کړئ. کنټینیو باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ته ښکاري دا مکمل ډیټیل تاسو ته راغی چې دا ایزي پیسه ده او دا د موبایل نمبر دی او څومره ریال دي او دې باندې ټیکس شته یا نشته. کله چې تاسو پی ناو باندې کلیک کړئ نو ستاسو پیسې چې دي هغه به ډایرکټ ستاسو ایزي پیسې اکاونټ ته لاړ شي.